د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د ملي تلویزیون درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. احسان الله کلیوال یم. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. 4 تنه خوارج او بغاوتګر چې غوښتل یې د عاشورا ورځو کې په مسجدونو او تکیهخونو باندې حمله وکړي، د امنیتي ځواکونو سره په نښته کې 1 تن ووژل شو او 3 تنه یې د قانون منګولو ته وسپارل شول. د بلخ ولایت د امنیې قمندانۍ د ویان د څرګندونو له مخې امنیتي ځواکونو د بلخ ولایت په ټولو جوماتونو او تکیهخانو کې د عاشورا مراسمو په ورځو کې د خلکو د امنیت د تامینولو په خاطر هلې ځلې وکړې او له نیکه مرغه د عاشورا ورځې د امن په فضا کې پای ته ورسید. الحمدلله تمام نیروهای امنیتی ما به خاطر تامین امنیت اینها ما احضارات درجه 1 اعلان کردیم. ساحاتی که آسیب پذیر بوده در اونجا ما نیروهای اضافی را فرستادیم تا که ما بتانیم امنیت بهتر تامین کنیم. هغه زیاته کړه چې په بلخ ولایت کې 4 تنه بریدګر چې د دغه ولایت پر جوماتونو او تکیو د بریدونو پلان درلود د اسلامي امارت ځواکونو لخوا دفع شول، چې له دې شمېر څخه 3 تنه نیول شوي او 1 تن یې وژل شوی. در حوزه 4 با افراد خوارج مثلا داعش نیروهای امنیتی ما با اونها درگیر شدن و 3 نفر 1 نفر اونها را کشتن و 3 نفر اونها را دستگیر کردیم. خوشبختانه در ارتباط اونها کدام دستاوردی ندارن و الحمدلله پلانشون از سوی نیروهای امنیتی ما خنثی شدن. ویلو وړ ده چې د محرم ورځې د بلخ ولایت په بیلابیلو سیمو کې له کومې امنیتي ستونزې پرته د امام حسین د آزادارانو لخوا په ښه توګه ولمنځل شو. د طبعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د خپلو مرستو په دوام دا ځل په مزار شریف ښار کې 300 اړمنو کورنیو ته خوراکي مواد مرسته وکړه. د دې ادارې مسؤلین وایي له دقیقې سروي وروسته یې یاد مواد اړمنو کورنیو ته وویشل. د بلخ ولایت د طبي پیښو سره د مبارزې ریاست رئیس په خبره یو شمېر بېوزله او طبي پیښو له امله زیانمن شوي کورنۍ چې د مزار شریف ښار په بېلابېلو سیمو کې میشتو له سروې وروسته د خوراکي توکو مرسته ورسره وشوه. امروز به 300 فامیل مربوطین ناحیه 7 شهر مزار شریف توزیع جریان دارد. فقط برای هر فامیل صرف 1 بوری هارد 50 کیلویی. په همدې حال کې یو شمېر اړمنې کورنۍ چې د مرستې ترلاسه کړي د طبي پیښو سره د مبارزې ریاست څخه مننه کوي، خو دوی د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي. یک معیوب است ما آمدیم اینم یک بودجه از حوادث فعلا برای ما داده. بله هزار بار خوش است. ریاست حوادث اسلامی دمو کمک کرد اول خدا. بسیار خوش هستیم. د یادونې وړ ده چې په وروستیو څو اونیو کې د بلخ ولایت د طبي پیښو سره د مبارزې ریاست لخوا د 2مه دوره مرستې دي چې بېوزله کورنیو ته ویشل کیږي. له ترکستان لوړو زده کړو مؤسسې څخه 120 تنه نجونې او هلکان له حقوقو او سیاسي علومو فارغ شول او د فراغت په پار یې ځانګړي مراسم نیولي وو. دوی له اسلامي امارت غواړي تر څو د کار زمینه ورته برابره کړي. د ترکستان د لوړو زده کړې مؤسسې رئیس په خبره په 1مه دوره کې 120 تنه هلکان او نجونې د 4 کالو زده کړو وروسته د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځیو څخه فارغ شول. امروز در 7مین دوره فارغ التحصیلان مؤثرین حقوق و علوم سیاسی قرار داریم که در این دور به تعداد 120 نفر فارغ التحصیل شدند و انشالله که در آینده بتوانند مستر خدمت برای جامعه شوند. له بلې خوا د قضا او څارنوالۍ په برخه کې فارغ زده کوونکو د افغانستان اسلامي امارت څخه غواړي چې د دوی ملاتړ وکړي او کاري زمینه ورته برابره کړي. موږ د موجوده چارواکو څخه دا هیله ده چې تر هغه پورې چې کار اهل کار ته وسپاري او کوم کسان چې د 4 کاله یعنې 14 کاله دوی زحمت وباسي هغوی ته زمینه د کار برابر کړي تر هغه پورې چې هغوی مستر د اسلام هیواد او د هیوادوالو خدمت وګرځي. امیدوار هستم که نظام جدید بتانه فرصت‌های خوبی اشتغال زایی را برای قشر جوان که قشر تحصیل کرده و سازنده مملکت است فراهم بسازه، کار به اهل کار بسپاره. په پای کې 120 تنه هلکان او نجونې د 4 کلنې تحصیلي دورې وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل او ټولنې ته د خدمت ژمنه وکړه. درنو لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه. مننه چې له موږ سره وئ. تر بیا ښې چارې. الله مو مل.
است.